ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د افغان سولې په تړاو له مذاکراتو کوو. امریکا طالبانو ته د خبرو د دوام لپاره 10 ورځنی اوربند شرط ټاکلی. دوی وایي که طالبان نور بند ونه کړي مذاکرات به وځنډیږي. طالبانو بیا ویلي په دې اړه مشوره کوو. یو مهم خبر له پاکستان راخلو. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر او د دغه هیواد جمهور رئیس پرویز مشرف د محکمې له لوري د خیانت په تور د مرګ پر سزا محکوم شو. خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ بخانه سیمه کې د ملکي وګړو پر سر چډوله موټر د سړک غاړې مین چاودنه شوې ده. په دغه پیښه کې 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چې مین د وسلوالو طالبانو له لوري ځای پر ځای شوی و. رحیمي وایي چې په وژل شویو ملکي وګړو کې 15 نارینه، 2 میرمنې او 3 ماشومان شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه برید غندلی او د غچ اخیستو ګواښ یې کړی. د امریکا دفاع وزیر وایي که سوله وشي او که ونشي افغانستان کې سرتیري کموو. اسپر په دې تړاو له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ورته ډاډ ورکړی دی چې د سرتیرو شمېر که کم شي کومه ستونزه به رامنځته نه شي. یو اقتصادي خبر راخلو. افغانستان د پاکستان پر تازه میوې مالیاتي تعرفه 4 برابره کړه. وروسته له هغې چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوې او سبزیجاتو مالیې تعرفه د پخوا په پرتله 3 برابره لوړه کړه، نو افغان حکومت یې په ځواب کې د پاکستان پر تازه میوې او سبزیجاتو مالیاتي تعرفه 4 برابره کړې ده. عایشه خرم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازي عایشې خرم په هیواد کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې ده. حمدالله محب د هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سیمه ییز امنیت په ناسته کې د ګډون په موخه ایران ته تللی دی. په دې ناسته کې به د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه ولري. د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې نوموړی به یادې ناستې ته د وینا ترڅنګ د ځینې هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره هم لیدنې ولري. احمد یوسف نورستاني د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د امریکایي محکمې لخوا د پیسو په غلا کې د احمد یوسف نورستاني تورنول د شرم وړ بللي او له هغه څخه د مشرانو جرګې د غړیتوب اخیستلو غوښتنه کړې ده. د ټاکنو کمیسیون پر پخواني مشر او اوسني افغان سناتور نورستاني باندې د امریکا یوې محکمې له امریکایي خزانې څخه د $100,000 د غلا تور لګولی او ویل کېږي چې یوسف نورستاني هم په دې اړه اعتراف کړی. یوسف نورستاني 2 تابعیته دی، هم دلته سناتور دی او هم هلته معاملې کوي. د یادولو ده چې دوی د ولسمشر غني انتصابي سناتور ده. په پای کې ښه خبر دا دی چې د افغان محصولاتو لپاره د بازار موندنې په موخه د هندوستان په یو نړیوال سوداګریز نندارتون کې د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې شول. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.